پنځم نمبر غش او دوکه په علم کې ده. څه شی ده؟ علما فرمایي وهو من اخطر اشکال الغش وابلغها اثرا وجذرا. فرمایي په علم کې دوکه دا خطرناک ترینه دوکه ده. په علم کې دوکه خطرناک ترینه دوکه ده. خطرناک دوکه په علم کې ده. په علم باندې عمل نه کول دا دوکه ده. د علم په جامه کې امت مسلمه ته دوکه ورکول دا خطرناک دوکه ده. د علم په لباس کې د امت مال وهلو، د امت هغه چې کوم جیداد دی د هغې کومه جمع ده هغه خپل ګېډې ته راوړل او په علمي انداز کې امت ته دوکه ورکول. الله دې د داسې غاشانو نه مونږ ته حفاظت نصیب وفرمایي. نو زموږ معاشره کې چې ګوري 5 قسمه دوکه ما بیان کا. د حکمرانانو وقت دوکه په اعلی سطح سره موجود ده. د اخیستلو خرڅولو والا دوکه په اعلی سطح سره موجود ده. غش فی القول وینا والا دوکه موجود ده. د دوستانی والا دوکه موجود ده. او علم کې دوکه هم څه ده؟ تاسو ګورئ د علم په صورت کې دا مداریان صحیح ده. امت مسلمه امام ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلی دی امت مسلمه درې قسمه خلق که نیکانو امت بم خوي، که 3 قسمه خلق غداران شو امت به هم بربادي. ځکه چې امت دا 3 قسمه خلکو پسې ځي. اول نمبر حکمرانان، دویم نمبر مالداران او دریم نمبر علما. تاسو خیال کړی دی یا به ګوره خلک حکمرانانو پسې رواني، تاسو امت وګورئ ډیر خلک هغې سره کار دی. او یا به امت مسلمه روان وي مالدارانو پسې اجري به صفا کوي او هغې پسې به زنده‌باد او مرباباد نارې ویو. او دریم قسم خلک هغه تابع وي د علماو د پیرانو. خیال مو دی. نو که دا 3 طبقې سوي امام ابن مبارک فرمایي هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. دین ته چې نقصان رسولی دی بادشاهانو رسولی دی، علماء سو رسولی دی او پیران سو. پوهېږئ په خبره؟ 2 نمبر علماو او 2 نمبر پیرانو او فاسقانو فاجرانو د کفر ټټوانو غلامانو بادشاهانو. نه پوهېږي په خبره؟ ښه جي الله دې موږ ټول پوهېږي. ښه نو حکمرانان خو تاسو ته ښه معلوم دي او خانان او سرداران هم چې ګوري کم ځای کې سردار یو خان یو مالدار نو بېدینه الا ماشاء الله. او علما تاسو ګورئ یو بازار یو رواج لګېدلی مداریان یې د ځان نه جوړ کړي. وروره په یو بیان باندې 40,050 روپۍ اخله او امت مسلمه ته دین مخایا حق پټوه. دا غش او دوکه ده. ښه دا امت سره دوکه ده. دا د علم سره دوکه ده. د علم سره غش او دوکه ده. چې علم درته رب العالمین څه نه څه درکړ الله در باندې فضل وکړ نو د علم په رڼا به امت مسلمه د جهل د تیرونو راوباسي. دې ته به علم صفا صفا هغه حق خبرې او حق دین به ورته رسې. ډېر خلک مونږ ته وایي قسم بالله خپل هم وایي پردي هم وایي خو زمونږ ملګرو ته وایي چې مونږ مجبوره کړي یو دا کوم 2-3 ټکي راته الله پاک راښودلي دي د دې نه مجبوره یو. دا څه چې بیانو نو بس که دا بیان نه کړو غر کېږو. په خبره پوهېږي یا به ځان بچ کړي یا به ایمان بچ کړي. دواړه په نن سبا وخت کې مشکله دي چې تم محفوظ او ایمان دې کاملي داسې نه کېږي. یا به ستا ځان ته نقصان رسي ذات ته او یا به د ایمان ته نقصان رسي. مونږ وایي زموږ ذات ته دې نقصان ورسي خو الله مو د ایمان محفوظ کړي. ښه ایمان قیمتي دی، جسم دومره قیمتي نه دی. خیر دی جسم بیا به الله پاک آخرت کې بیا راکړي انشاءالله. ځواني به هم راکړي نعمتونه به هم راکړي هر څه به راکړي انشاءالله. خو ایمان که لاړه ایمان بیا نه راځي که نه. ایمان غونته عظیمه سرمایه بیا نشته. نو دا علما ټول نه یادوم. ښه هغه علما چې نن سبا کم مداریان راوتي دي څوک به تقریرونو کې صرف کنځلې کوي. څه به کوي؟ کنځلې به کوي. بل څه به ني پوچه خوله د خلکو ښځې او مورانې کنځل دا رامي بچي او د زفلاني بچي څوک به دا کنځلې کوي. او څوک به اکتراني څه وایي د عالم په شکر کې اکتران ډرامه باز. تاسو پېژنئ په دې موبایل کې خو به ګورئ که نه ضرور چې زه د ټولو نومونه والم. ښه خو دومره ده چې تاسو ته نه خبرومه د دې مداریانو نو د دې اکټرانو نه په خبره پوي. مخکې به درته وایي هلکه اول به 40,000 روپۍ راواستې او بیا به بیان له درځم. اول به 1,500 روپۍ را څه به کېږي کونټونه یې ماشاءالله جوړ کړی پوهېږې
اکاؤنٹ ته چې منتقل شي هلته میسج راشي چې ستا اکاؤنٹ ته 40,000 ریسیوټ 35,000 ریسیوټ بیا در روانېږي بیان له مونږ دا نه وایو د عالم هغه خلکو دومره حق دی چې دومره پیسې ورکړي چې د د ګاډي تیله مو شي او د د لارې خرچ مو شي په ګاډي خرچه هم کوي 10,000 15,000 علاقې ته به ګوري خیر دی چې نږدې ځای د 2,000 3 15,000 هغه مونږ نه کوو هغې ځان وقف کړی دی خو چې دا شرط یې لګولې چې څلوېښت هلته ما ته تېر ورځ یو ملګري میسج وکړه و یو عالم ته مین مشهور عالم دی چې مونږ ته راشه بیان ته هلته ورغزو ته وایي اول یې ویل چې 40,000 راولېږه څومره 40 خو ورغزو ته چې غټ ګاډی تیل لګي خو 10,000 به ولګي که نه سمه ده دا 10,000 ستا خرچه 60,000 خیر دی ورکړه نو 40,000 په دې 20,000 به ته د کومه زیاتې ولې دا شرطونه لګي ته ذمه دار نه امت ته به دین نه رسېږي نو داسې مداریان څوک به شاهین ختم نبوت څوک به جناب سوي شیخ الاسلام څوک به رورا شیخ مناظر اسلام او جناب څوک پکې څه شي دی فاتح قادیانیت فاتح قادیانان فتح شوي دي یو قادیانی هم دلته نشته شرم هم دی له نه ورځي په خدای قسم چې زموږ سترګې ټیټې دي پیغمبر علیه السلام ته زموږ سترګې ټیټې دي اسلام ته زموږ سترګې ښکته دي الله جل جلاله ته چې موږ ژوندي او دا خنزیران دلته موږ ته په کوڅو کې ګرځي په خبره بې څو پورې چې د قادیانیت دوی د پاکستان او د دنیا نه نه ختمه شوي ځان د شاهین ختم نبوت ځان له دوکه ده ته په څه د ختم نبوت بازي په خبره تا خو ټپوسان نه دي اوچت کړی یو ټپوس دې پنډې کې اوچت نه که باز هغې ته وایي چې ټپوسان مپوسان ته نه منډې وایي په خبره بې ته څنګه فاتح قادیانیت دی ربوه خو آباد ده پېښور خو آباد دی د قادیانیان نه شرم پکار دی دې خلکو له او الله دې مونږ ته هم عقل نصیب کړي چې به دې مداریان نه ځان وساتو مونږ هم ورته ډېر خوشحالېږو ولې وخاندو که نه مونږ تاسو خو د جومات نه حجره جوړه شي ښه ډېر وخاندو مزه راکړي مسلمانان خو په دې نه خوشحالېږي چې ته ورته سود مه کوه کفري نظام کې حصه مه اخله د کفر مدد مه کوه ګیره دې نشته ګیره پرېږده په دې خو مسلمان خفه کېږي خو چې وي خندې به ډېر زیات خوشحاله شي و یاره ډېر ښکلی مولا و هلکه څه ویلې واعظ و نصیحت خو دې ته وایي حضرت امام جرجاني رحمه الله د واعظ و نصیحت ټول کتابونه راواله چې واعظ و نصیحت تعریف علماء څه کړی په تعریفات کې امام جرجاني تعریف د واعظ دا کړی التي تلين القلوب القاسیه واعظ دې ته وایي چې سخت زړونه ورسره نرم شي سخت زړونه نرم شي وتدمع العيون الجامده او هغه خشکې او اوچ سترګې وبهیي خیال دې او فرمایي وتصلح الاعمال الفاسده چې عمل فاسد هغه اصلاح کی عمل فاسد واس چې دا درې خبرې پکې ښه چې سترګو نه دې اوښکې وبهیږي زړه دې نرم شي او د اعمال فاسدو اصلاح کی دنیا نه دې زړه تور شي آخرت ته دې رغبت پیدا شي دا بیان هم دی دا واعظ هم دی دا دعوت هم دی او چې دا واعظ ته دلته کې واس کې چې وینو ښځې دې نه کتې او چې واس کې درته کله علیشه یادېږي او کله بله نو ته وایې چې دا علیشه خو ګورو ګوګل لی ورکړي د هغه د وجې نه ته علیشه تصویر دې وکتو نو دا واس دی ستا عمل خو سم عمل هم فاسد شو په خبره باندې پوهېږئ نو الله رب العزت دې د علم د غش نه او د دوکې نه مونږ محفوظ وساتي ښه او نو علم سره ډېره غټه دوکه روانه ده قسم بالله ډېر لوی لوی خلک په نامه باندې چې کوم غټ ملا ورته تاسو وایي که نه غټ ملا خو مونږ هغې ته الله اکبر کبیره نو هغې د دین سره دوکه د علم سره دوکه د وخت او د حال د تقاضي مطابق مونږ ته دین چا بیان کړی دی د خیرات او د زکات نه او د حج او د مونځ نه مونږ نه خوځو هغه دین بیانو چې هغې کې ما ته نقصان نه وي که ما ته پکې نقصان راځي بیا هغه دین سره زمونږ کار نه ولې دا به څوک بیانوي دا د دې علماو ذمه داري نه ده نو داسې مداریان جلسو له مه راولي محتممان نه هم الله پوښتنه ورکوي چې داسې مداري دې راوسته 40 زره درې واخېستې دا خو د امت چنده ده ستا د پلار د کوره خو نه دي راغلي که نه ولې دومره خرچې کې په ضروریات کې داسې مداریان راولي او صرف دې دپاره چې بس خلک ډېر راشي او زما مدرسه کامیابه شي د خدای بندګانو الله رب العزت دې موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي د غش او د دوکې ډېر اسباب دي علماو ذکر کړي ناوخته شو زه به دا یو ترې نه وویمه یو دا دی چې انسان دوکه کوي دا غټه وجه دا ده که هغه هر قسمه دوکه ده د ده زړه کې د الله پاک خوف او یره نشته ده ته د الله رب العزت استحضار نشته الله حاضر ناظر نه ګڼي دغه وخت کې ځکه دی دوکه کوي ښه
دې دوکه وي دوکه باز. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علماء ابو سلمہ نقل کړي امیر المؤمنین رضی الله عنه مدینه منوره کې غش کوي د شپې غش کوي د یو کور نه आवाज راځي وږي کې خود مور لور ته وای قومي الى هذا اللبن دی پیو ته ورپاسا فمزقيه بالماء دی پیو کې لګي او بغړې کا ورته وی دی پیو کې لګي او بغړې کا نو آغا لور ورته وی چې نه پیو کې څنګه او بغړې کما دین خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین منه فرمایلی دا نو هغه مور ورته سوی داغي په دغه وخت استهزار نو او غافل وا ورته وی ورته فرمای چې ما یدری عمر نو عمر ته څه پته ده چې دلته مونږ په پیل کې اوبه واچو عمر ته څه پته ده نو هغه لور ورته جواب ورکړ ورته فرمای ان لم یدری عمر نو فرب عمر یدری که عمر ته پته نشته ده د عمر رب خو پته شته که نه خبره پوهېږي د عمر رب ته معلومات شته نو که الله رب العزت نه بغیر په پټه باندې مونږه یو کار کو یو دوکه کو که هغه هر قسمه دوکه ده که علم کې ده که حکمرانانې ورکوي که په وینا کې ده که په اخیستلو خرڅولو کې ده نو چې کله ته مسلمان ته دیسي شی ورکې او دوکه کوي دغه وخت کې وایي چې الله راته ګوري الله به څونه خفه کېږي چې زه د الله بنده ته دوکه ورکوم نو که شرط کې مونږ او تاسو ته دغه بندگان دي ته دا حالات نه دي معلوم چې دی ما ته دوکه راکوي نو د بندگانو رب ته خو پته شته که نه الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي د هر قسمه دوکه بازو افرادو نه الله مونږ محفوظ وساتي الله زموږ د اعمال فاسدو اصلاح نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.